السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره بعضې امامان د جمعې په خطبه کې لفظ د جواد وایي، نو دا جواد په کار دی په تشدید د واو سره او که جواد په کار دی په تخفیف د واو سره؟ جناب محترمه، دا جواد په کار دی په تشدید د واو سره، یعنی په واو باندې شد په کار دی، ځکه چې جواد د مبالغې صيغه ده. کثیر الجود، ډیر سخاوت والا ذات، او جود اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض ولا لغرض ته وایي. نو دا جواد په کار دی. جواد هم سخی ته وایي، خو لیکن بل طرف ته جواد کره اس تم وایي. کره اس چې د منډې او ګوړه دوړ په میدان کې، هغه اس چې د ګوړه دوړ په میدان کې جنگيږي او خلک ور باندې ټورنمنټ کوي، نو هغه ته هم جواد وایي. نو دې کې یو قسم ته ابهام دغه شته دی، سوء ادب پکې شته دی، یو نوع سوء ادب خو پکې شته دی. د دې وجې نه چې هلته څه ناڅه هغه معنا کې اشتراک د هغه کره اسم ورسره راځي. نو د دې وجې نه محترمه، جواد د مبالغې صيغه هم ده، ځکه د جواد نه جواد ډیره زیاته د مبالغې صيغه ده. نو د الله تبارک وتعالی د ذات سره ډیره مناسبه ده. نو په کار دا دی چې جواد وویلی شي، کثیر الجود. السلام علیکم ورحمت